در ټولو افضل ترینه کلام کوم یو دی دغه ورپسې په دویمه مرتبه کې په دریمه او په څلورمه مرتبه کې در ټولو افضل ترینه کلام خبرې چې انسان خپل ژبې باندې ذکر وګرځي کوم یو دی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه وایي شاعروم امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته خط رالېږلی په دې کې دا سوالونه کړي ول. د الله په نیز باندې در ټولو معززه بندګۍ په ښځو کې کومه یوه ده او هغه 4 نفوس کوم یو دي. هغه 4 نفوس چې هغو د مور په ګېډه کې پښې نه دي ځغولي، پښې نه دي پکې ولي. هغه 4 نفوس کوم یو دي او دا یې ورته ویل چې کوم قبر ولو چې خپل خاوند یې اخیستی و ګرځېدلو والا قبر لمر پر کوم ځای په ټول عمر کې یو وارې راښکاره سوی دی بیا نه دی ښکاره سوی. وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي دا خط چې رالی ما لې راولېږي چې دا جوابونه یې ورته ولیکم. وایي ما ورته ویل په ټولو کې افضل ترینه کلام هغه الله اله الا الله کلمه د توحید ده، کلمه د اخلاص ده، کلمه د ایمان ده، کلمه د الله د بندګۍ ده، د الله د ربوبیت او د وحدانیت د منلو ده. د دې نه بغیر هیڅ یو نیک عمل چې دا ټول روی زمین در سجدو وکاږي، حجونه وکړي، نفلونه وکړي، صدقې وکړي، دې نه بغیر نه قبلیږي، روح نسته کې بخښېږي. در دغه بالا افضل ترینه کلمه نسته. لا اله الا الله لا اله الا الله. په دویمه مرتبه کې هغه سبحان الله وبحمده سبحان په دویمه مرتبه کې افضل ترینه کلام هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. تسبیح د ملائکو دی، ټول ملائکه هم دا وایي سبحان الله وبحمده. الله لدی پاکي، الله لدی پاکي، الله پاک ذات دی، الله تعالی سبحانه وتعالى پاک ذات دی چې دا د الله د رحمت باعث ده. که موږ وایو په موږ به د الله رحم و کرم او احسانونه وسي. د څونه چې انسان وایي هغو نه د الله رحم وغواړو. له دې نه په دریمه مرتبه کې افضل ترینه کلمه هغه الحمدلله ده. الحمدلله 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 کلمه د شکر ده. الحمدلله چې اوبه دې وچښلې الحمدلله، چې خوب دې پوره سو الحمدلله، موټر ته خېږې الحمدلله، یو کار دې وسو الحمدلله. په څلورم مرتبه کې له دې نه وروسته افضل ترینه کلام الله اکبر دی. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. پنځمه مرتبه کې افضل ترینه کلام لا حول ولا قوة الا بالله ده. لا حول ولا قوة الا بالله. د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. او هغه 4 نفوس چې د مور په ګېډه کې یعنې نه دي پیدا سوي، پښې نه دي وهلې او نه دي ځغلولې، هغه یو آدم علیه السلام دی الله په خپل لاس بلاکۍ په جوړ کړی. څنګه چې د الله شان سره شایي ما یلیق بشان. او دوم په ټول بندگانو کې په ټول مخلوق کې الله ته در آدم علیه السلام باندې زیات قدردانه څوک نشته مګر یو امام الانبیا. دغه مرتبه اوچته الله ته ګران قدر آدم علیه السلام. نو یو آدم علیه السلام دی چې د مور په نس کې پښې نه دي ځغولي. دویم د صالح علیه السلام مرشد چې د مور نس نه ده پیدا سوی، د غره الله پیدا کړ. دریم هغه لکړه و چې موسی علیه السلام وغورځول، لکړه مجدها مار بجنې جوړ سو. حوا رضی الله تعالی عنها الله پاک د آدم علیه السلام د پښتۍ نه پیدا کړ، د مور نس نه دی لیدل. ها قبر د یونس علیه السلام قبر و چې خپل صاحب یې ګرځاوی دریاب کې. نو خبره نن در افضل ترینه کلامه پورې ولا نو در ټولو څه افضل ترینه کلام هغه دا کلمه د لا اله الا الله لا اله الا الله. در دا بالا افضل ترینه کلام خنستا نه کېدی چې د کلمه توحید هم وایي، کلمه د اخلاص هم ده، کلمه د خدای د بندګۍ ده، کلمه د وحدانیت ده،